إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو درنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، الله سبحانه وتعالى کله چې آدم علیه السلام خلقت که آدم علیه السلام په همدغه ښکلي شکل انساني شکل کې پیدا شو، الله سبحانه وتعالى هغه ته په جنت کې هستوګنه او ځای ورکه. الله تعالی ته د آدم علیه السلام اړتیا او ضرورت معلوم شو چې آدم علیه السلام څه شي ته اړتیا لري. ځکه یې آدم علیه السلام ته د هغه د نفس څخه ښځه پیدا کړه، حوا، وخلق منها زوجها. د آدم علیه السلام د نفس څخه هغه ته میرمن زوج پیدا کړه. ځکه آدم علیه السلام انساني فطرت سره میرمن ښځې ته اړتیا درلوده. زوج جوړه ته وایي، همجنس. دا انساني فطرت دی چې هر نارینه میرمن ته اړتیا لري او هر میرمن خاوند ته اړتیا لري. دا د الله تعالی سنت دی په دنیا کې. انساني نسل، انساني ژوند په همدغه جوړښت سره مخکې ځي. که چیرې الله تعالی دغه زوج حوا علیه السلام آدم علیه السلام ته د زوج په صفت خلقت نه وای کړی، نو اوس به دغه زوجیت، نکاح، د ژوند دغه اسباب وجود نه درلودلی. آدم علیه السلام دا تمنا ونه کړه چې زه د یو ډېر ښکلی اس ولرم، په هغې باندې د سپرلي وکړم، همیشه د خوشحالي کوم، زه د ډېر مال او متاع ولرم، زه د دا ولرم، زه د دا ولرم. مګر آدم علیه السلام اړتیا میرمن ته وه. ځکه الله سبحانه وتعالی مونږ او تاسو ته قرآن کریم کې فرمای وجعل بینکم موده ورحمه. الله تعالی ستاسو دپاره میرمنې پیدا کړي، ازواج پیدا کړي، او همدغه زوجیت او نکاح په سبب ستاسو ترمنځ مودت، محبت، الفت، شفقت الله پیدا کړی دی، ترحم یې پیدا کړی دی، موده ورحمه. همدارنګه بل آیت کې الله سبحانه وتعالی فرمای هن لباس لکم وانتم لباس لهن. ستاسو ښځې، ستاسو میرمنې ستاسو دپاره لباس دی او تاسو خپلو میرمنو ته لباس یاستئ. لباس څه معنا لري؟ مونږ او تاسو خو ظاهرا دغه لباس ته ګورو چې زمونږ بدن پټوي. څه شی نه پټوي؟ زمونږ شرمګاه پټوي، زمونږ عیوب پټوي، زمونږ بدن پټوي، د لمر څخه مو ساتي، د یخنۍ څخه مو ساتي، د ګرمۍ څخه مو ساتي. د انسان منفعت دی. همدارنګه په انساني ژوند او انساني ټولنه کې دغه زوجیت نظام همدا دی چې یو بل ته ښځه او نر پرده او ستر دي. د یو د بل عیوب پټول، د یو د بل عفت ساتل، د یو د بل ابرو ساتل، د یو د بل ناموس ساتل، یو بل پسې خبرې نه کول، یو بل پسې بد نه ویل، تحمل کول، صبر کول، حوصله کول، اخلاق کول، دا ټول په دغه لباس معنا کې شامل دي. که چیرې مسلمانانو مونږ او تاسو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کورنۍ ژوند ته وګورو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو خاوند په صفت بهترینه نمونه و د خاوندوالي. که یو سړی غواړي چې خپل کورنۍ ته، خپل میرمنې ته
بهترین خاوند اوسي، خپل اولاد ته بهترین پلار اوسي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ ژوند مطالعه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چلند او تعامل امهات المؤمنین سره زده کړي چې هغه د خپل مېرمنو سره څرنګه ژوند کوو د پیغمبر په صفت. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند امهات المؤمنین سره د یو پیغمبري برخه نه وه، هغو سره د یو انساني فطرت په اساس چلن کوو، د یو خاون په صفت هغو سره چلن کوو. هیڅ کله به امهات المؤمنین په کورنۍ ژوند کې دا احساس نه کوو چې زه یو پیغمبر سره چلن کوم، زه یو پیغمبر سره غږیږم، زه یو پیغمبر نه پوښتنه کوم، زه د پیغمبر جواب ورکوم، زه د خپل خاون سره خبرې کوم. ځکه کورنۍ ژوند کې دغه انساني غریزه، انساني فطرت په دې کې موجود و. رسول الله صلی الله علیه وسلم امهات المؤمنین ته سره د خپل ټولو مسؤلیتونو که موږ او تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزانیز ژوند ته توجه وکړو، فکر وکړو پیغمبر د ورځې به څومره کار کوو. دی به مبارک چې د کوره وته دغه 2 نفرو جنګ کړی د دوی صلح وکړه، دغه نفر قضاوت ته ضرورت لري د دوی ترمنځ فیصله وکړه، دغه سړی نوی مسلمانېږي د اسلام قبول کړه، دغه وفد راغلی دوی سره مناظره او بحث وکړه، دغه دولت یا دغه هیواد اسلام په خلاف کار کوي دوی سره تفاهم وکړه. تمام ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کار کوي. دا مسلمان ډوډۍ نه لري، دته ډوډۍ آماده کړه، دا مسافر دی دته شپه برابر کړه، دغه د مسلمان مشکل دی، دا مشکل دا مشکل. اما سره د دغه ټولو مشکلاتو به چې دی کور ته راغی د دنیا ټول مسؤلیتونه، ټول ضروریات، ټول کارونه د باندې پرېښودل، خپلو مېرمنو سره د یو انسان په صفت، د یو نیک خاوند په صفت، د یو الګو په صفت خاوند و. ستړیا به پرېښودله، دا به نه ویل چې والله نن ټوله ورځ کوم ما ماخوستن پورې کار کړی ستومان یم، نن ما سره خبرې مه کوئ، زما خواته د څوک نه راځي، بلکې ډېر په پراخه ټنډه باندې، ډېر په ترحم سره، ډېر په شفقت سره، ډېر په مینه او مهربانۍ سره به خپلو مېرمنو سره چلن کوو. عایشه رضی الله عنها مونږ او تاسو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کورنۍ ژوند یو څو مثالونه وایي. وایي زه یوه شپه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په بستره کې یم. د عایشې رضی الله عنها نوبت ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم 11 بیبیانې درلودلې او خپل دغه اوقات په کامل عدالت سره تقسیم کړي وو. کېدای شي هر ام المؤمنین ته هفته کې 4 ساعت یا 3 ساعته نوبت رسېده، ځکه د ورځې به پیغمبر مشغول و، هغه د شپې به چې کور ته راغی نیمه شپه خو به عبادت کې تېرېده، هغه نیمه شپه نور آمادګي او نور مسایلو کې به تېرېدل، نو ایله به 3 ساعت یا 4 ساعت یو مېرمن سره رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت درلوده. مګر ټولې بیبیانې ډېر نهایت درجه په سعادت کې، سره د دې چې د پیغمبر په کور کې به 2 میاشتې مسلسل، 1 میاشت مسلسل اور نه لګېده، مګر د یو ام المؤمنین د خولې نه دا نه ده وتله چې یا رسول الله موږ ولې ډوډۍ نه لرو، یا رسول الله موږ ولې خوراک او څښاک نه لرو، یا رسول الله موږ ولې ښکلی کور نه لرو، یا رسول الله ولې موږ پالنګونه او تختونه نه لرو، موږ ولې سره زر نه لرو. دغه ګیلې او شکایتونه د پیغمبر امهات المؤمنین په زړونو کې دا خبرې نه وي. متاسفانه چې نن سبا زمونږ او تاسو د مېرمنو تصور کې هم دغه مادیات دي، همدا چې یو کره مېلمه لاړه شي چې بیرته راشي اولاد د دوی تختونه خو نوي ماډل و، دا زړه زړه تختونه دا ورکه تبدیل کړه، فلاني کره لاړم نوي قانونونه چین نه راوړي ته باید قالین تبدیل کړي، نن دا کار وکړه، نن دا کار وکړه، ټوله توجه مادیاتو ته ده، معنویات هیر شوي دي. مګر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو امهات المؤمنین هیڅ کله د مادیاتو شکایت نه دی کړی، ټول معنویات څرنګه خوښ اوسي، څرنګه پیغمبر خوښ وساتي، څرنګه خوشحاله او سعید ژوند وکړي. کله چې په کورنۍ کې همدغه سعادت معنویات رامنځته شي، مادیات او تصور او رابطه د منځه لاړ شي، سعادت او خوشبختي راځي. عایشه رضی الله عنها فرمایي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په بستر کې یم د شپې، ما احساس وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته ما سره. زنانه دي او د زنانو فطرت هم دا دی چې خصوصا بن ولري، فکر کوي چې دا خو زما د اتاق نه وته بلې کوټې ته لاړ، تیاره ده، څراغ نشته، ګروپ برق نشته، او که یو څوک پاسېږي تر څو رڼا پیدا کړي دا به پاسېږي او هغه تیږه به راوړي چې دواړه سره وهي تر څو رڼا شي، بیا به چراغ روښانه کوي او بیا به ځای پیدا کوي، لس دقیقې وخت نیسي. عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي ما د خپل لاس په دې بستر کې خوځول شروع کړ، اوس لټوم چې پیغمبر چېرته دی، معلومیږي نه تیاره ده، تر دې چې زما لاس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ویښتانو باندې ولګېده، پوه شم چې پیغمبر دلته شته. هغه احساس چې ما ته شیطان په نفس کې راکړی و ګویا چې پیغمبر بل اتاق ته تللی، بلې مېرمنې خوا ته تللی، هغه زما احساس ناامید شو، ځکه دا شیطاني وسوسه وه. په دې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم راویښ شو، چې راویښ شو پیغمبر خو د الله پیغمبر دی، پوه شو چې د دې په زړه کې څه خبره ګرځي. ویل عایشه فکر کوم چې شیطان دې په نفس کې راننوتی، یعنې بدګماني دې کړې.
دا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوښتلی چې دلته رابطه خرابه کې بهترین فرصت و، دلته باید غلمغل کړی وی چې ته خو ډېره بدګمانه ښځه یې، ته خو دا کوې ته خو دا کوې، زه تا سره بستر کې پروت یم او ته ما لټوې. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په خوشحالۍ سره خوش طبیعتۍ سره خبره ډېر ساده نیسي. مونږ او تاسو انګلیسي کوئ ټیک اټ ایزي، ډېر اسانه ونیوله خبره. ول فکر کوم چې شیطان دې په نفس کې راغلی دی. عایشه رضی الله عنها هم ورته وایي چې یا رسول الله ته هم شیطان نه لرې؟ بیا رسول الله نه پکارېږي، بیا په ډېر خوشحالۍ سره ورته وایي چې بلې زه شیطان لرم، مګر زه الله تعالی په خپل شیطان باندې غالب کړی یم او زما شیطان یې ما ته تسلیم کړی، ما ته هېڅکله په ګمراهۍ باندې امر نشي کولی، زما په زړه کې بده وسوسه بدګماني نشي پیدا کولی. دغه د یو کورني ژوند نمونه ده. مونږ او تاسو که نن سبا خپل ژوندونو ته وګورو، خاوند فقط نکته لټوي چې کومه نکته باندې ښځه راونیسي، ښځه ملامته کړي. خاوند په همدې تصور کې دی، همدې فکر کې دی چې څنګه یو نکته پیدا کړي خاوند باندې. موبایل تلاشي کوه، جیب تلاشي کوه، بکس تلاشي کوه، موټر کې کمره کېده، دلته کمره کېده چې دی چا سره خبرې کوي، دی چېرته ځي، دی څه کوي، دی څه نه کوي. تمام ورځ زمونږ فکر په همدې مسله کې دی. ځکه خو دا زمونږ او ستاسو د ژوند نه سعادت او خوشبختي تللې، مګر پیغمبر ژوند ته ګوره ډېر په سادګۍ سره خبره ونیوله. فکر کوم چې شیطان دې په نفس کې راغلی، هغه مو چې یا رسول الله ته شیطان نه لري؟ زه هم لرم، خو زما شیطان الله ما ته تسلیم کړی. خبره خلاصه شو. بل ورځ بیا عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي زه په بستر کې پرته یم، احساس مې وکړ چې پیغمبر په بستر کې نشته. بیا ما ته شیطان وسوسه وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې د بلې مېرمنې کور ته تللی نه وي. اتاقونه پیغمبر خو 11 بیبیانې درلودلې، هسې نه چې پیغمبر نعوذ بالله ما سره ظلم کړی وي. دا شپه نوبت زما دی چې پیغمبر باید ما سره وي، او دا که بل ام المؤمنین خواته ځي زما په حق کې ظلم دی، عدالت ونه شو. خو بیا وایي ما لټون شروع کړ، د شپې تیاره ده، خو بستر مې ولټه او بستر کې پیدا نه شو. فکر مې وکړ چې دې ځل خو زما ګمان صحیح شوی، پیغمبر نشته. خو چې د بسترې نه ښکته شم، زما د پښه د پیغمبر پښې پورې ولګېدله، د پیغمبر پوندې پورې زما پښه ولګېدله. احساس مې وکړ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتاق کې دی، خو ګورم چې پیغمبر په سجده پروت دی، لمونځ کوي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم غږ زه اورم چې هغه په خپل د سجده کې وایي چې تسبیح وایي د الله، او په آخره کې وایي چې اللهم اغفر لي، دعا کوي. دغه دعا هم عایشه رضی الله عنها اوري. بیرته عایشه رضی الله عنها راځي خپل بستر ته، او په خپل بستر کې بیرته خپل هغه خوب کوي. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې نه چې پوهیږي چې عایشه رضی الله عنها د یو بدګمانۍ په اساس باندې پاڅېدلې، مګر هغې ته هېڅ څه نه وایي. دریم مثال هم عایشه رضی الله عنها موږ او تاسو ته بیانوي د خپل کورنۍ ژوند. وایي دریم ځل زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته متوجه یم چې د بسترې نه ډېر په آرامتیا سره پاڅېده، د خپل لباس ډېر په آرامتیا سره واغوسته، داسې آرامتیا سره چې لکه یو سړی په داسې یو شکل پاڅېږي چې نه غواړي دا بل سړی پوه شي، یعنې پټ شکل باندې، مخفي شکل باندې بسترې نه غلی غوندې پاڅېده. بیا د اتاق نه دومره په پټ او ورو شکل باندې ووته، دا دروازه یې په ورو بنده کړه چې اصلا څوک باید پوه نه شي. نو نن زما په زړه کې خو همدا وګرځېده چې نن خو پیغمبر په همدغه کار کې ګیروم. 2 ځل خو زه ناکام شم، خو دغه شپه پیغمبر ثابتوم چې دا بل اتاق ته ځي. چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اتاق څخه وته، زه هم ورپسې ډېر ورو وروتلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې حرکت وکړ چې د اولې دروازې ته ورسېد، زه هم ورپسې لاړم. تیاره د یو بل نه ګوري، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر نه دی چې ما نفر تعقیبوي. وایي د خپل کور څخه وته بقیع ته لاړ، قبرستان ته. زه هم ورپسې بقیع ته لاړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته کېناسته، قبرونو سره قبرونو ته دعا وکړه، دغه مړو ته دعا وکړه، او دومره اوږده دعا یې وکړه چې زما نور حوصله کمه تنګه شوه. مګر زه منتظر یم. وایي زما په ذهن کې دا دی کېدی شي پیغمبر دعا نه خلاص شي او بیا د دې ځای نه بل اتاق ته لاړ شي، زما اتاق ته بیرته را نه شي. خو زه منتظر شم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله دعا یې خلاصه کړه او بیرته حرکت وکړه. د چې حرکت وکړه، زه هم شاته روان شم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لږ وروسته وایي د خپل حرکت تیز کړه، ما هم حرکت تیز کړه. لږ وروسته پیغمبر په منډه شو، وایي زه هم په منډه شم. خو ګورم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا خپل کور ته ننوت او بیرته خپل اتاق طرف ته ننوځي. نو دلته زه د پیغمبر نه مخکې شم، یا به عایشه مخکې وه ابتداءً، خو زه بیرته بستره کې پرېوتلم، سترګې مې پټې کړې، په ځان مې هماغه څادر یا کمپل هر شی چې هغه مې واچوله، ځان مې داسې ښکاره کړ چې ګویا چې زه ویده یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بسترې خواته راننوت، نو زما د نفس اوري، ځکه عایشه خو زنانه وه، منډې یې وهلې او تیز رفتار یې کړی، انتظار یې کړی، نو دا نفس زما وایي همداسې کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر ما غږ وکړي چې عایشه خیریت دی، ستا نفس ډېر تیز دی. وایي ما ویل یا رسول الله خیریت دی، زه ویده یم، هېڅ خبره نشته.
نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویل چې حقیقت راته وایه، که ته راته نه وایې بیا زما پروردګار ما ته وایي، که ته راته جریانو نه وایې الله ما خبروي. عایشه رضی الله عنها کېناستله، ویل چې یا رسول الله دغسې کیسه وه، ته چې د اتاق نه ووتلې، د پیغمبر هدف خو دا و چې عایشه راویښه نه شي، خو دې ګمان دا وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګویا چې بل اتاق ته ځي. نو کله چې رسول عایشه رضی الله عنها دغه کیسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه، هغه ډېر په پراخه ټنډه باندې واورېده، نور هیڅ کومه خبره نه وه چې تا ولې دا کار وکړه، تا ولې بدګماني وکړه، تا ولې داسې وکړه، تا ولې داسې ونه کړه. که یو خاوند مشکل ایجادول غواړي، مشکل پیدا کول غواړي، دا بهترین فرصت و چې ته په ما دومره بدګمانه یې چې زه بستر نه مثلا دعا دپاره وځم یا قضای حاجت دپاره وځم او ته ما تعقیبوي او زما پسې راځي او دا کوي او دا کوي. مګر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر په پراخه ټنډه خبره ډېره ساده ونیوله، هېڅ مشکل نشته، خبره خلاصه شوه. امام احمد رحمه الله فرمای وای زما میرمن او زه 20 کاله مو سره یو ځای ژوند وکړ، خو په دغه 20 کالو کې زما او د هغه ترمنځ یو لفظي شخړه نه ده راغلې. هغه نور اختلافات خو اصلا نشته، یو لفظي شخړه او اختلاف هم نه ده پیدا شوی زما او د هغې ترمنځ. ولې نه ده پیدا شوی؟ وای کله چې هغه غوسه شي زه تحمل کوم او کله چې زه غوسه شم هغه تحمل کوي. ګورم چې کله ما ته کار راشي هغه وایي چې انشاءالله داسې به کوو، انشاءالله هم داسې به کېږي، څرنګه چې ته وایم داسې به کوو، دا به کوو، دا به کوو. هغه حوصله کوي، هغه ما ته نرمې خبرې کوي، زما غوسه ختمه شي. او کله چې هغې ته هغه انساني غوسه او قهر ورشي زه ورته وایم چې دا خبره چې ته کوم دا صحیح خبره ده، همدا رقم باید وشي، دا رقم باید وشي، دا ته داسې وایې، دا ته داسې وایې، زه یې خوشحاله کوم. څو لحظې وروسته هغه معذرت غواړي، څو لحظې وروسته زه معذرت غواړم، خبره زمونږ خلاصه شي. 20 کاله تېر شو، په دې 20 کالو کې زمونږ ترمنځ یوه خبره هم اختلاف نه ده پیدا شوی. مسلمانانو میرمن د خاوند څخه څه شی غواړي؟ مال در نه غواړي چې ته باید بهترین مالدار شخصیت اوسې، منصب در څخه نه غواړي چې ته باید رئیس جمهور اوسې او ته وزیر او جنرال او قمندان او فلان او فلان اوسې. میرمن ستا څخه ډېر ګټ کور نه غواړي، ډېر ګټ موټر در څخه نه غواړي. فقط میرمن د انسان د خاوند څخه څه شی غواړي؟ هغه ستا څخه نیک اخلاق غواړي، نیک اخلاق در څخه غواړي، د مسلمان اخلاق باید ولري، دغه شی ښځه ستا څخه غواړي. که دغه اخلاق ته ولرې په دې باندې مطمئن اوسه چې ستا ښځه که هر څومره بې لارې هم وي هغه هم نیک لاره تعینوي، تعقیبوي، الله تعالی هغې ته هم صلاح ورکوي، هغه هم پرهیزګاره کېږي. مګر که دغه خاوند هم د اخلاقو لاره پرېږدي او ښځه هم د نیک اخلاقو لاره پرېږدي نو دواړه بل طرف ته بیا ځي. هغه سعادت، هغه خوشبختي، هغه خوشحالي د کور څخه ځي. همیشه به جنگ او جنجال موږ او تاسو همیشه تقریبا ټول نه یادوم، کله کله دغه مثالونه موږ ته راځي. یو سړی وایي زه د باندې کور کې ډېر خوشحاله یم، خو کور ته چې لاړ شم لکه جهنم ته چې راشم، دنیا په ما باندې تیاره شي. ولې؟ ځکه هغه سعادت چې موږ باید ولرو هغه سعادت نشته. خاوند به کور ته راشي، نیم ورځ خو هغه د کار کې تېره کړه، نیم ورځ نه وروسته چې راځي بیا 1 ساعت یا 2 ساعته خو کور کې ناست دی، اولادونو ته وخت نه لري، میرمن ته وخت نه لري، موبایل د خلاص کړی، کله فیسبوک دی، کله یوټیوب دی، کله انټرنیټ دی، کله دا دی، کله تلیفون دی، کله چیټینګ دی، کله میسج دی. میرمن بیچاره به ستا تر څنګ ناست وي، هغه به توقع لري چې 15 دقیقې ته هغې سره صحبت وکړي، چې 15 دقیقې هغې سره محبت او شفقت وکړي، یا 15 دقیقې د هغې خبرې واورې، د هغې د زړه هغه اسرار واورې، هغې سره همراضي وکړي، هغې سره غمشریکي وکړي، د هغې د ژوند مشکلات واورې. مګر ته هغې ته وخت نه لري. دغه 2 ساعته چې ته په کور کې دا هم په انټرنیټ کې مصرفوئ، موبایل کې مصرفوئ. ماښام چې شي زنګ درته راشي چې فلاني ځای کې پارټي ده، بیا پارټي ته لاړ شي، تر 1 بجې پورې هلته ورکې. 1 بجې د شپې چې راشي ماشومان دې ویده دي، میرمن دې ویده ده، سهار 2 بجې بېرته کار ته ځي. نو ته څه وخت بیا خپل میرمن سره شفقت کوې، څه وخت میرمنې ته وخت لرې، څه وخت هغې سره مهرباني کوې، څه وخت د هغې مشکلات اورې، څه وخت د هغې مشکلات حلول غواړې. یک شنبه او هفته چې رخصتي شي هغه بیا چکرونو ته ځي، نن فلاني ځای ته ځم، نن فلاني ځای ته ځم، چې دغه لانګ ویکند یا اوږد رخصتي راشي، نن تایلند ته لاړم، نن مالیزیا کې، نن چین کې، نن جاپان کې، فلان کې. مسلمانانو کله چې موږ خپلو میرمنو خپل اولادونو ته وخت ونه لرو نو بیا د شکایت حق لرو، زما ښځه دا کوي، زما ښځه دا کوي، زما اولاد دا رقم شو، زما اولاد دا رقم شو. تا نه خو الله غواړي چې تا اول خو هغه خپل مشروعیت، خپل حق په صحیح شکل باندې ادا کړه، خپل میرمن ته، خپل اولاد ته، بیا د هغې نه وروسته شکایت وکړه. عین مسایل چې د خاوند څخه غوښتل شوي دي همدغه ټول مسایل د ښځې څخه هم غوښتل شوي دي. زنانه هم باید خاوندانو سره همدا رقم چلند وکړي. زنانه هم کور د خپل خاوند دپاره جهنم جوړ نه کړي چې خاوند د باندې زه خوشحاله چې کور ته راځي نه غواړي چې ستا څېرې ته وګوري. ځکه الله تعالی موږ او تاسو ته قرآن عظیم الشان کې فرمایي ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف، هماغه رقم حقوق چې خاوند په ښځې باندې لري همدا رقم حقوق ښځه په خاوند باندې لري، دواړه مشترک دي.
دواړه تعامل بالمثل دی. ته به د هغې احترام کوي، هغه به ستا احترام کوي. ته به هغې سره نیک سلوک کوي، هغه به تا سره نیک سلوک کوي. ته به هغې ته اذیت نه کوي، هغه به تا ته اذیت نه کوي. ته به هغې ته بدګماني نه کوي، هغه به تا پسې بدګماني نه کوي. ته به هغې ته ضرر نه رسوي، هغه به تا ته ضرر نه رسوي. په دغه شکل باندې دو طرفه ژوند په مخ کې ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ په یو غزوه کې سبایا یا یو څه زنانه په غنیمت کې ونیول شي، چې هغه وخت کې معامله بالمثل همداسې وه چې غنیمت کې وینځې نیول کېدلې، ځکه کفارو به د مسلمانانو زنانه نیول، نو مسلمانانو هم نیول. چا فاطمه رضی الله عنها ته وویل چې پلار ته د نن ډېر سبایا او غنیمت مالونه راغلي، او ته خو هم مریضه یې، ضعیفه یې، خادم ته ضرورت لري چې یو څوک ستا خدمت وکړي. لاړ شه پلار ته دې ووایه یو خادمه تا ته درکړي چې ستا د کور خدمت وکړي. فاطمه رضی الله عنها لاړه پلار کره رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته. سهار وخت دی، رسول الله په کور کې نشته، د باندې مسلمانانو مشکلات دي. ماسپښین شو، مازدیګر شو، ماښام شو، ماخوستن شو، رسول الله رانغی. فاطمه رضی الله عنها خپل کور لري، بیرته خپل کور ته لاړه. د شپې ناوخته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. عایشه رضی الله عنها ورته فرمایي چې یا رسول الله، فاطمه ستا لور مبارکه ستا کور ته راغلی وه او تا سره څه خبره کول غوښتل، مګر ته د شپې ډېر ناوخته راغلی، هغه بیرته لاړه خپل کور ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه وایي چې ځکه سبا به بیا ورسره وګورو، زه بله ورځ به بیا ورسره وګورو، زه اوس ستومانه یم، ټوله ورځ مې کار کړی او دا مې کړی دا مې کړي. په هماغه لحظه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل کور پرېږدي، د خپل لور کور ته ورځي. خیریت او زما کور ته راغلی وي، څه مشکل دې درلوده، څه درته کولی شم. دا د یو حقیقي پلار مثال دی. اولاد ته وخت لري، دا نه ګوري چې دا شپه ده دا ورځ ده. خامخا زما اولاد چې زما کور ته راغلی څه مشکل به لري، ما ته به څه ویل غواړي، څه وینا به رسول غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور پرېږدي، د فاطمه رضی الله عنها کور ته ورځي تر څو د هغې مشکل ووري. مګر دغه کار مسلمانانو موږ او تاسو نه کوو. اولاد ته وخت نه لرو، د اولاد پالنې ته وخت نه لرو، د هغې تربیت ته وخت نه لرو، د هغې مشکل اورېدلو ته وخت نه لرو، محبت او شفقت ته وخت نه لرو، ترحم ته وخت نه لرو، کومک ته وخت نه لرو، شکایت بیا کوو. نو دغه شکایتونه زموږ او تاسو بیا بې ځایه دي مسلمانانو. کله کله دغه میرمن یا زنانه هم د شیطان په وسوسې باندې غولیږي، او د شیطان د وسایلو څخه یو دا ده چې انسان ته ناروا کار ښایسته کوي. ناروا کار به وي، حرام کار به وي، مګر تا ته به شیطان هغه دومره ښکلی کړي چې ته به فکر کوي چې همدا حلال کار دی، همدا روا کار دی، دا کار باید وکړم. یو صحابي دی، د هغه نوم د رفاعه رضی الله عنه. رفاعه میرمن لري. یو ورځ د رفاعه رضی الله عنه خپلو ملګرو سره 3-4 نفرو سره یو چېرته روان دی. رفاعه په منځ کې دی، دغه نور ملګري خوا او شا کې روان دي. د زنانو طبیعت دی، اکثر خاوند ملګري چې راشي یو ګوښې نه چېرته ګوري داخل کې، یا د پردې شاته وګوري، یا دیوال نه، یا سوري کې یو ځای نه ګوري چې دا ملګري وپېژني. د رفاعه میرمن هم په یو شکل باندې د باندې وکتل چې د خپل خاوند او ملګرو سره وګورم چې دا زما خاوند ښه دی که دا ملګري ښه دي. ګوري چې دا ملګري لوړ لوړ قدونه لري او اندامونه لري، جسیم جسیم دی، او د ده خاوند په منځ کې وړوکی قد لري او ضعیف او عاجز انسان دی. شیطان دلته د دې په زړه کې وسوسه وکړه چې دغه خلکو ته وګوره دا سره کم نارینه دی او زما خاوند سره کم دی. مګر دې ته نه ګوري چې زما خاوند څومره اخلاق لري، څومره تقوا لري، څومره پرهیزګاري لري، ما سره څومره محبت او شفقت او مهرباني لري. دلته شیطان ورته وسوسه وکړه. خو دې کوشش شروع کړه چې د دې خاوند نه ځان خلاص کړي. باید زه سرمایه غواړم، زه ښکلا غواړم، زه قد غواړم، زه قامت غواړم، زه باډي غواړم، زه دا غواړم، زه دا غواړم. خو بالاخره د دې رفاعه رضی الله عنه څخه یې ځان طلاق کړه، جدا شوه. لاړ عبدالرحمن ابن زبیر سره یې نکاح وکړه. دی هم صحابي دی. د سره یې نکاح وکړه، څو ورځې ورسره تېرې کړې، بېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی. یا رسول الله، زه غواړم بېرته اولني خاوند ته رجوع وکړم. دغه عبدالرحمن ابن زبیر سره ما نکاح کړې، خو ده سره خوشحاله نه یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن ابن زبیر هم راوغوښته، هغه نه هم پوښتنې وکړې، خو دې نه هم پوښتنې وکړې. بالاخره دې ته وویلې چې ته هېڅکله خپل خاوند ته نشې تللی تر څو چې عبدالرحمن ابن زبیر تا سره نږدېوالی نه وي کړی، تا سره کوروالی نه وي کړی. هغې نه اګر ته بېرته لومړي خاوند ته نشې تللی، دا به تا سره کوروالی او نږدېوالی کوي. که فرضاً دی بیا تا ته طلاق درکړي، ته به عدت پوره کوې، بېرته به خپل خاوند ته رجوع کوې. عبدالرحمن ابن زبیر سرمایه دارو، مګر دغه ام المؤمنین دغه د رفاعه میرمن داسې خبرې وکړې چې زه منبر باندې نشم ویلی چې دا خاوند زما دا رقم دی، دا دوهم یادوي، دی دا رقم دی، دا رقم دی، شل مشکلات یې ویلې. بېرته زه هماغه خاوند ته ځم. اوس ورته یاد شو چې دغه اخلاق سره کم و، دغه شفقت سره کم و، دغه مهرباني سره کم و، ځکه شیطان په دنیا باندې تېر ویسته. کله کله یوه زنانه طلاقه شي په یو مشکل باندې، هره خبره چې ده
د دې ته ورته داسې نورې زنانه هم شته چې هغې طلاقې شوي دي. دغه زنانه غواړي چې خپله ډله زیاته کړي، نوره ښځې بېلارې کوي. دا ستا خاوند دا رقم دی، ستا خاوند دا رقم دی، ستا خاوند دا رقم دی، خپلې د ژوند کیسې ورته کوي، د نورو ژوند کیسې ورته کوي. دا فقط دې ته تشویق کوي چې د دې ژوند هم خراب کړي. دې خاوند نه جدایي واخله، دې خاوند نه ځان جدا کړه. یو ژوندی مثال موږ لرو. یوه زنانه د خپل خاوند څخه جدا شوه، طلاقه شوه. اوس دغه زنانه غواړي چې خپل ځان ته ډله زیاته کړي. هرې ښځې ته ورځي څنګه دی خاوند دی، هغه چې د خپل کورنۍ ژوند کیسې ورته وکړي، دی ورته 50 بدې لارښوونې کوي، ولا داسې ولې نه کوي، ولې داسې نه کوي، فلانې داسې وکړه، فلانې داسې وکړه، بدې لارښوونې، بدې مشورې. خو بالاخره دغه خاوند چې دا ښځه یې طلاقه کړې، دا ځي یو بلې ښځې نه خواستګاري کوي، هغې سره نامزد کېږي. دغه لومړنۍ ښځه چې طلاقه شوې دا خبرېږي چې دا فلاني ښځې نه خواستګاري کړې، د هغې ټلیفون شمېره پیدا کوي، هر ورځ هغې ته زنګونه وهي. ته پوهېږي چې دغه سړی څه رقم سړی دی، دا سړی خو دا رقم خراب سړی دی، دی خو وهل کوي، دی خو دا کوي، دی خو دا کوي، هر ورځ هغې ته هم دا جنجال هم دغه جنجال. اوس د هغې زړه هم توروي چې هغه هم د دې خاوند څخه جدا شي. دا فقط خپله ډله زیاتول غواړي. په عین وخت کې چې هغه ښځې ته میسیجونه کوي، په عین وخت کې بېرته هم دې خاوند ته میسیجونه کوي چې ولا ما نه اشتباه شوې، تا نه مې طلاق اخیستلی دی، ته دغه ښځه بېرته پرېږده، زه تا سره بېرته نکاح کوم، زه راځم او ما ته به بیا ډېر ښه ژوند وکړو، ما ته به دا وکړو، ما ته به دا وکړو. یو ځل یې طلاق واخیسته، اوس هغه بله ښځه په ده باندې طلاقول غواړي او بېرته هغه ته رجوع کول غواړي، فقط چې دغه بل مېرمن یې ژوند خراب کړي. خو دغه سړی هوښیار و، بل ورځ دغه دوهمه ښځې ته دا ټول میسیجونه وښودل، ګوره چې ما ته ښه ژوند لرو، هېڅ مشکل نشته، خو دغه ښځه ما نه هم طلاق واخیسته، اوس تا هم په ما باندې طلاق کوي. دلته ما ته وایي چې دوی ته طلاق ورکړه تر څو زه بېرته ستا خواته درشم، تا سره نکاح وکړم. خو دا سړی متوجه شو، که متوجه شوی نه وی، خو د ده دوباره ژوند بیا هم خرابه. دغه رقم زنانو ته هم باید ټولنه کې هغه مسلمانې مېرمنې متوجه وي. کله کله مېرمن احساساتو کې راشي، یو زنانه د نورو زنانو خبرې او بدې مشورې اوري، مګر دې ته متوجه نه دي چې دا زما ژوند خرابول غواړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ ژوند مسلمانانو دا خو څو نمونې ما تاسو ته ویلې. د محبت نه ډک ژوند و. محبت په ژوند کې وفا د مرګ نه وروسته. خدیجة الکبرا رضی الله عنها تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د نکاح په قید کې ژوندۍ وه، بهترین نمونه د زوجیت و. دواړو یو بل سره نهایت درجه محبت درلوده. مګر کله چې خدیجه رضی الله عنها وفات شوه، رسول الله به همیشه هغه یادو. عایشه رضی الله عنها فرمایي کله کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پسه حلال که ذبح به کړه، موږ ته به ویل چې دا غوښه فلاني ته ولېږې، فلاني ته ولېږې، فلاني ته ولېږې، نومونه به موږ ته اخیستل. موږ ویل چې یا رسول الله ولې دغه خلکو ته؟ ویل دا د خدیجه رضی الله عنها ملګري وو. دا هغه خلکو چې خدیجه سره به روابط ساتل، د خدیجې خوارخوندې چې موږ تاسو ورته وایو، خوارخوندې وې. دا د مرګ نه وروسته وفا ده. عایشه رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دومره خدیجه یادوله چې ما ته به کله کله غیرت راغی. ما به ورته ویل چې یا رسول الله ته داسې یو زنانه یادوي چې ټول غاښونه یې وتلو، سره سره دغه درلودل، وری. وایي ما ته به ویل چې هغه زړه نه وه، هغه داسې ښځه وه چې ما سره په خپل مال باندې مرسته وکړه په داسې وخت کې چې زه غریب وم، ما ته تسلیت راکړه په داسې وخت کې چې ما ته خلکو اذیت وکړه او زه تشویق کړم، ما سره صبر وکړه، دا یې وکړه، دا یې وکړه. کله کله به د خدیجة الکبرا رضی الله عنها خور حاله نومېدله، هغه د پیغمبر کور ته راغله. دغه حاله رضی الله عنها کله به چې دا د پیغمبر کور ته راغله، دې به چې دا سلام کوو، د دې سلام خدیجة الکبرا سره ورته والی درلوده. رسول الله به چې کله دا غږ واورېد ډېر به خوشحاله شو، خپل وضعیت به یې تغیر کړ، کې به ناسته ویل اللهم هاله، یا الله هاله راغله. ځکه حاله ته به چې کتل د خدیجة الکبرا خور وه، نو ده ته به خدیجه رضی الله عنها په یاد راتله، ځکه د دې اواز د خدیجې غوندې و، د دې خبرو سټایل او شکل د خدیجې رضی الله عنها غوندې و. دا وفا یادوي. مګر موږ او تاسو په ژوند کې خپلو ښځو نه نفرت لرو، په ژوند کې چې دا نفرت لرو، مرګ نه وروسته به څه وکړو؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفا نمونه دا ده چې ابوبکر رضی الله عنه قصه کوي، وایي زه او عمر رضی الله عنه د رسول الله د وفات څخه وروسته به کله کله امهات المؤمنین ته ورتلو. د ابوبکر لور هم ام المؤمنین ده عایشه، د عمر رضی الله عنه لور هم ام المؤمنین ده حفصه رضی الله عنها. دوی به کله کله د پیغمبر کور ته ورتلل، د امهات المؤمنین احوال به یې اخیسته چې د پیغمبر د وفات نه وروسته د دوی ژوند څه رقم دی، څه مشکلات لري. دغه امهات المؤمنینو به ډېر په لوړ اواز سره ژړل پیغمبر پسې. دغه وفا ده، د پیغمبر پسې به یې ژړا کوله، دومره به دوی وژړل چې موږ به هم ورسره وژړل. د دوی ژړا نه وروسته موږ هم ژړا به وکړه، بیا به د کور څخه راووتو، که څه مشکل به یې درلوده هغه به مو ورته حل کړه. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خپل کور کې خپلو مېرمنو سره لوبې کولې. د منډې مسابقه عایشې رضی الله عنها سره 2 واره کړې ده. کور کې به خدمت کوو، دوی سره به مزاح کوو، دوی سره به خوشطبیعتي کوله، دوی سره به خندا کول.
دغه مجلس چې موږ او تاسو ناست یو، که زه پوښتنه وکړم چې کوم یو زموږ تاسو خپل مېرمن سره لوبه کړې، کوم ورځ کوم ټینس مو کړی یا کرکټ مو کړی یا منډه مو وهلې؟ نه مو ده کړې. موږ په انسانیت باندې خبرې نه کوو خپل مېرمن سره. ته ښځه یې، ته چپ کښېنه، ته لرې شه، ته دا مه کوه، ته دا مه کوه. پیغمبر پاسېږي خپل مېرمن سره د منډې مسابقه کوي، خپل مېرمن سره مزاح کوي، خپل مېرمن ته محبت او شفقت یادوي. حضرت عمر رضی الله عنه فرمای زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته تللم، ټک ټک مې وکړ، اجازه مې وغوښتله، اجازه راکړه شوه چې راځه. چې ننوتلم ګورم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تبسم کوي، خاندي. نو وایي ما پیغمبر په داسې حالت کې کله نه ولیدلی چې د پیغمبر خندا مې ولیدله زه هم ډېر خوشحاله شم. نو وایي ما ورته ویل چې اضحک الله سنک، الله دې ستا خوله همیشه پر خندا ولري، د خندا نه ډک ولري، همیشه دې تا الله خوشحاله ولري. یا رسول الله نن تا ډېر خوشحاله ګورم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وفرمایل چې دا ستا راتګ نه مخکې دا زما ټولې مېرمنې دلته راسره ناستې وې او ټولو ما سره شوکي او مزاح کوو، خنداګانې کولې، خبرې کولې، خو دا ستا غږ چې واورېده د ویرې نه منډې کړې وتښتېدلې. نو عمر رضی الله عنه په لوړ اواز سره ویلې چې دا ستاسو نفسونه، تاسو د خپل نفسونو دښمنان یاستئ، زما نه ویرېږئ خو پیغمبر سره بیا داسې خنداګانې کوئ. نو د دې نمونې نه دا معلومیږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ ژوند ډېر ساده ژوند و، ډېر د خوښیو نه ډک و. خپل مېرمن سره خبرې کول، مزاح کول، د هغې خبرې اورېدل، هغو ته توجه کول. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت دا و چې هر چا سره خبره کوله کاملا مخ به یې وراړو. دا نه و چې مخکې دلته دی اخوا ته ګوري یا مشغول موبایل کې دی او وایه زه اورم. دا اخلاقي انسانیت دا یا انساني اخلاق نه دی. ته چې مېرمن سره خبرې کوي موبایل دې بند کړه، هلته کښېږده، مېرمن ته توجه وکړه، مکمل د هغې خبرې واوره. کله چې ته ورته خبرې کوي هغه باید ستا خبرې په دقت سره واوري چې یو بل ته تاسو څه وایي. هغه به نیم ساعت بیچاره تا ته غږېږي، ته به ورته هو هو نه هو نه به ورته وایي، هغه څه پوهېږي چې دا توس ته به توجه یې که نه، ټولې خبرې به خلاص شي، بیا اخره کې بیا ورته وایي چې څه دې ویلې، هغه به دوباره دا نیم ساعت کسه درته بیا تکراروي. دا انساني اخلاق نه دي مسلمانانو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل عادت په کورنۍ ژوند کې دا و چې مشوره به یې کوله مېلمنو سره، ډېرو مهمو مسایلو کې به یې مشورې کولې. مونږ او تاسو خو ښځو ته هم دا وایي چې ته خو ښځه یې، عقل دې ناقص دی، ته مشوره باندې څه پوهېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هره موضوع کې امهات المؤمنین سره مشوره کوله. د ام سلمه رضی الله عنها واقعه د صلح حدیبیه کې ډېر مشهور دی. صحابو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې خپل ویښتان وخروي، هیڅ چا اطاعت ونه کړه. پیغمبر وویرېده چې عذاب نازل نشي. ام سلمه رضی الله عنها ورته فرمایي چې یا رسول الله تشویش مه کوه، ته د باندې وځه خپل عمل ترسره کړه، خپل سر وخروه، بیا وګوره خلک څه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاته امر کوي چې زما ویښتان وخروه، هغه چې شروع کوي صحابه ورته ګوري د دغه امر په تنفیذ کې دومره عجله کوي چې وایي قریب موږ د یو بل سرونه غوڅ کړو. یعنې دومره زر صحابه په دې باندې عمل وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل زنانه ځان سره سفرونو ته وړل. هر سفر ته به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مېرمنو ترمنځ قرعه‌کشي کوله، د هر چا نوم به چې راووت هغه به ځان سره سفر ته وړه. نن زموږ او تاسو سفرونه ټول یوازې دي، که ویکندونو کې سفر دی، که هغه 2 هفتې او 3 هفتې سفرونه دي، ټول عمر زموږ په سفرونو کې تېر شو، که په یو سفر کې مو زنانه ځان سره یو نه وړه. ته ماشومان وساته او دا کور یوازې پاتې کېږي او دا به وشي او دا به وشي او دا به وشي. حتی هغه مشروع زیارتونه چې ښځه باید پلار کره لاړه شي، ښځه باید کاکا کره لاړه شي، دلته لاړه شي، دلته هغه موږ ممانعت کوو. ته د یو خاوند په صفت ټوله دنیا کې وګرځه، ښځه بیچاره خانه کې بندي که، کور کې بندي که، قید که. دا هغه انساني او کورني اخلاق نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د کورنۍ ټول مشکلات ډېر په سادګۍ سره حلول. هیڅ کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مېرمن نه ده وهلې، هیڅ کله پیغمبر ته زنانو ته کمزه نه ده کړې، هیڅ کله هغو ته بدرد نه دی ویلي. هره خبره ما څو مثالونه تاسو ته ویلي چې هغه به ډېر په شفقت او مهربانۍ سره حلول. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته امر فرمایي چې خپل کورنۍ ته وخت ورکړه، خپل مېرمن ته باید وخت ورکړي. دغه وخت ورکول یوازې دنیوي ژوند نه دی، دا د الله او د رسول امر دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته فرمایي چې ستا نفس پر تا باندې حق لري، ستا رب پر تا باندې حق لري، او ستا اهل او کورنۍ چې د هغه پر تا باندې حق لري. هر د حق خاوند ته خپل حق ورکړه. د ابو دردا او سلمان الفارسی رضی الله عنهما حکایت ډېر مشهور دی. سلمان فارسی د ابو دردا رضی الله عنه ایمانی ورورو د کور ته ورځي، ګوري چې ابو دردا رضی الله عنه د شپې په ابتدا کې پاسېږي، نفل او تهجد باندې شروع کوي. سلمان رضی الله عنه اجازه ورته نه ورکوي، بیا پاسېږي بیا ورته اجازه نه ورکوي، بیا پاسېږي بیا ورته اجازه نه ورکوي. د شپې په 3مه حصه کې ورته وایي پاسېږه اوس لمونځ وکړه. ابو دردا رضی الله عنه احساس کوي چې دی ما د مانځه څخه منع کوي. سبا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت کوي چې سلمان فارسی خو ما سره داسې یو کار وکړه،
رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې سلمان تا ته رښتیا وایي، ان لنفسك عليك حقا وان لربك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه، او كما قال عليه السلام. ستا رب پر تا باندې حق لري، ستا نفس پر تا باندې حق لري، ستا کورنۍ ستا مېرمن پر تا باندې حق لري. ته داسې مه کوه چې د مېرمن حق هم الله ته ورکړي او خپل حق هم الله ته ورکړي. الله ته نه اضافه حق نه غواړي، خپل د الله حق الله ته ورکړه. د مېرمن حق به مېرمن ته ورکوي، د خپل نفس حق به نفس ته ورکوي. د نفس حق څه شی دی؟ خوب دی. د مېرمن حق څه شی دی؟ هغې سره همدغه یو مدت تېرول دي، د هغې خبره اورېدل دي، هغې سره شفقت او مهرباني کول دي. او د الله حق هم هغه عبادت ده چې یو برخه د شپې باندې عبادت وکړئ. مسلمانانو تر څو چې موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ ژوند لاره تعقیب نکړو، زموږ او تاسو په کورنیو کې سعادت نشته، زموږ او تاسو کورنیو کې خوشبختي نشته. دغه خوشي چې موږ او تاسو لټوو دا نشو پیدا کولی. په دغه اساس زه خویندو ته هم دا توصیه کوم چې خپلو خاوندانو باندې شکر وباسي، خپلو خاوندانو سره ګزاره وکړئ، صبر وکړئ، حوصله وکړئ، تحمل وکړئ. نن سبا د تاسف ځای همدا دی چې داسې یو خاوند چې هغه الله تعالی ورته ورکړی دی، کیدای شي هر انسان د مشکل نه خالي نه دی، مګر دغه مشکل په یو نصیحت باندې حل کېدلی شي، په یو مشوره باندې حل کېدلی شي، په یو صلح باندې حل کېدلی شي. الله موږ او تاسو ته فرمایي والصلح خیر، صلح بهتره ده، طلاق بهتر نه دی. دا حتمی نه دی چې هر حلال کار په عمل کې وښودل شي. که طلاق حلال دی مګر ابغض الحلال دی، تر ټولو بد حلال دی، ناپسند ناخوښ حلال دی. طلاق د یو مشکل حل لاره ده، مګر د طلاق نه لوبه جوړول پکار نه دي. خپلو خاوندانو باندې باید شکر وویستل شي. که چیرې یو مشکل لري، دغه مشکل په نصیحت سره، په صلح سره، مشورې سره اصلاح شي. ما ته د تعجب ځای دا دی چې خاوند پرېږده بیا انټرنیټ کې بل خاوند لټوه، انټرنیټ نه دغه پیدا کړي، 15 ورځې بعد د هغه پرېږدي، بیا انټرنیټ ته کښېنه، بل خاوند پیدا کړي، 10 ورځې بعد د هغه پرېږدي، بیا انټرنیټ کې بل پیدا کړي، 10 ورځې بعد د هغه پرېږدي. آیا تاسو احساس کوئ په انټرنیټ کې به همداسې یو مسؤل پذیر خاوند پیدا شي چې هغه واقعا مسؤلیت لري، واقعا ازدواج غواړي؟ الا ماشاءالله ډېر کم به چېرته وي. هغه خپل اساسي ژوند د لاسه ورکوي، هغه خپل کورنۍ ژوند د لاسه ورکوي، هغه ټول هر څه د لاسه ورکړي، بیا وروسته بیا انټرنیټونو ته بیا ناست دی، بیا خاوند غواړي، ده ته وایي ما ته خاوند پیدا کړه، ده ته وایي ما ته خاوند پیدا کړه، ده ته وایي ما ته خاوند پیدا کړه. نو مسلمانانو زموږ او تاسو یوازینۍ لاره همدا ده چې د الله او د رسول په تعلیماتو باندې عمل وکړو. زما دغه خبرې مسلمانانو مستقیما کوم شخص ته راجع نه دي. دا خبرې تاسو په ځان باندې مستقیما د څوک نه وایي چې امام صاحب ماته وایي، امام صاحب ماته وایي. خو زه پوهېږم چې دغه کورني مسایل زموږ او تاسو په دغه ټولنه کې ډېر زیات دي. دا چې زیات دي نو که هر څوک په دې کې برابر راغی، خو زما خبره عمومي هماغه د اسلام دستورات دي او لارښوونې دي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي. وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم. Dear brothers,